او بخون کې څښتن طلب نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو او ګرانو لیدونکو په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ به امید است که صحت و سلامت باشین. موږ په تیره ویدیو کې در ویدیوی قبل د پنځم ټولګي لومړی لوست ولوستل. درس اول صنف پنجم را با هم کار کردیم چې لوست قرآن کریم په اړه و. در مورد قرآن کریم بود دا چې قرآن کریم د چا کتاب دی، څو سپاره او څو سورتونه لري، د چا په واسطه پر چا باندې نازل شوی دی، دا ټول مو ولوستل، یې همره خواندیم. تاسو کولی شئ تیره ویډیو وګورئ او که چیرته پوښتنه لرئ په کومنټ کې راڅخه مطرح کړئ. نن راځو امروز میایم او دویم لوست لولو. دوم لوست درس حضرت عمر. حضرت عمر لوست څخه مو موخه څه ده؟ هدف از درس حضرت عمر چیست؟ دلته تاسو وګورئ موخه یعنی هدف. د متن سم درست لوستل، خواندن، لیکل، نوشتن د حضرت عمر د عدالت، رښتینولي یعنی صداقت، پیژندل، شناختن او با عدالت او مهربانی سره، با عدالت و رښتینولي سره و با صداقت ځان عادت کول، خود را عادت ساختن. مجموعی د متن سم لوستل، لیکل، درست خواندن و معنا کردن متن یا نوشتن متن، د حضرت عمر د عدالت، رښتینولي پیژندل، شناختن صداقت و عدالت حضرت عمر او له عدالت و رښتینولي سره ځان عادت کول، خود را عادت کردن با عدالت و صداقت. لکه څنګه چې تصویر کې ګورئ، مثل که در تصویر میبینین دلته تره یا ترازو هست، یک ترازو هست چې دا د حضرت عمر د عدالت نښه ده، نشانه عدالتش هست. او دلته هم د حضرت عمر نوم دی چې دلته یې نوم لیکل سوی دی. نو په دې لوست کې موږ څه شی زده کوو؟ د پښتو ژبې زده کړه، یادگیری زبان پشتو، نوی کلمې زده کول، کلمات جدید را یاد میگیریم. د حضرت عمر په هکله معلومات ترلاسه کول، معلومات در مورد حضرت عمر را به دست میاریم. محاوره هم وایو چې زموږ خبریاتری هم قوی سی. محاوره هم میخوانیم که همو گفتگوی ما قوی تر شود. پوښتنی سوالات. په تاسو در شما څوک کی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د یارانو نمونه نامهایشان را واخیستلی شی گرفته بتواند. دلته بعد اینجا بایی که آمده نشان آینده است، این زمان آینده. در بین شما کی نامهای یاران حضرت محمد را گرفته خواهد تانست؟ ستاسو په فکر، ستاسو شما په با فکر حضرت عمر څوک یعنی کی؟ به نظر شما حضرت عمر کی بود؟ حضرت عمر د مسلمانانو دوم خلیفه و بود. حضرت عمر خلیفه دوم مسلمان ها بود. د پلار پدر نام اش نام پدرش خطاب و یعنی بود، نام پدرش خطاب بود. حضرت محمد د فاروق لقب ورکړی و داده بود. حضرت عمر لقب فاروق را برایش داده بود. به کی؟ به حضرت عمر. پس حضرت محمد به حضرت عمر لقب فاروق را داده. از ابوبکر صدیق څخه وروسته بعد از حضرت ابوبکر صدیق د هجرت په 14 کال، 14 یعنی 13 کال سال، در سال 13 هجرت د مسلمانانو خلیفه شو. خلیفه مسلمان ها شو یعنی شد. دولتی دفترونه دفترهای دولتی را جور و بیت المال را تأسیس کرد. نوموړی نامبرده د حق او عدالت طرفدار و. نامبرده طرفدار حق و عدالت بود. تل همیشه بی‌وزل و بیچاره خلق و مردم پوښتنه احوال یا پرسان کول میکرد. همیشه پرسان احوال مردم بیچاره و مسکین را میکرد. و له هغو با آنها به مرستی کمک کول میکرد و با آنها کمک میکرد.
لس ده کال سال 10 سال خلافت وکرد، خلافت کرد، 10 سال خلافت کرد یا مو پادشاهی کرد یا مو دورش که بود که کار کرد. ده هجرت په درویشتم کال، درویشت یعنی 23. در سال 23 هجرت ده درش پیتو کالو په عمر، درش پیت یعنی 63 به سن 63 سالگی ده ابولولو لخوا از طرف ابولولو شهید شد. په څلورمه پاڼه کې در صفحه 4 فعالیتونه دي. فعالیت ها هست چې تاسو راځي که شما میایین خبریاتری یا هم سوال او جواب کوي، سوال و جواب میکنین. مثلا وګورئ لومړی زده کوونکی شاگرد اول، دویم زده کوونکی شاگرد دوم. لومړی زده کوونکی حضرت عمر د مسلمانانو څوم یعنی چندم خلیفه و خلیفه چندم حضرت عمر خلیفه چندم مسلمان ها بود. موږ دلته ولوستل د اینجا خواندیم چې دویم خلیفه و، پس د څوم په جای څوم فقط دویم نوشته میکنیم. حضرت عمر د مسلمانانو دویم خلیفه و. آفرین. لاندی در پایینترش زمانوم علی دی، برای بچه ها دی میایه، برای دخترها دم میایه. دال و هیگک مثلا زمانوم لیلا ده، زمانوم احمد دی. پلارمی محمود نومیگی، پدر محمود نام داره. نومیگی یعنی که نام دارد. ده پینزم ټولګي زده کوونکی، پینزم ټولګي صنف پنجم زده کوونکی شاگرد یم هستم، شاگرد صنف پنجم هستم. که به همین ترتیب شما میتونید درباره خود جملاتی که میخواهید نوشته بکنین، برای من روان بکنین. دلته یو ګرام فعالیت لرو یا تمرین لرو، دا باید ډک کړو. این تمرین باید پر بکنیم. حضرت عمر د مسلمانانو خانخالی خلیفه و خلیفه چندم بود. دلته باید تاسو پیدا کړئ، این طرف شما پیدا کنید. د حضرت عمر د پلار نوم خانخالی و، نام پدر حضرت عمر. آفرین. خطاب د حضرت عمر خانخالی خلافت وکړ. چند سال خلافت کرد؟ لسکالا. حضرت عمر ده هجرت ده مسلمانان و خلیفه شد. در سال چندم هجرت خلیفه شد؟ جواباتی که اینجا آمده 14 10 15 چوارلس لس او پینزلس یکیشم نیست، چون حضرت عمر در سال 13 هجرت خلیفه شد. پس این سوال ما خودتان نوشته میکنین که سال 13. حالا در قسمت محاوره بیاین. در محاوره که ډېر خبرې کړې دي، حرفای زیاده را گفته. مثلا د ښوونځي په هکله خبرې کړې دي، در مورد مکتب صحبت کردن. محاوره په وار سره په نوبت، وار نوبت په نوبت په څلورو زده کوونکو باندې بالای 4 دانه شاگرد، 4 و 4 باندې بالای محاوره وکړئ، محاوره کنید. یعنی په نوبت بگیرین همراه خواهر برادرتان یا همصنفیتان چی کنین؟ محاوره کنین. اگر هیچ کسی نیست روبروی آینه ایستاد شوین، محاوره کنین. لومړی زده کوونکی شاگرد اول، دویم زده کوونکی شاگرد دوم. ګران عزیز ټولګیواله همصنفی عزیزم، داموغ ای ما ولی چرا ښوونځي مکتب ته به راځو میاییم؟ ما چرا به مکتب میاییم؟ موږ ما د دې لپاره برای این ښوونځي ته به مکتب راځو میاییم چی که په دین بدین پوشو بفهمیم. په لوست به درس او لیک، په لوست او لیک یعنی که به خواندن و نوشتن پوشو بفهمیم. او و لهیوات سره با کشور مینه محبت پیدا کنیم. اول ما به خاطر از این مییم که دین را بفهمیم، خواندن و نوشتن را بلد شویم و با کشور خود محبت پیدا کنیم، این کشور خود را دوست بداریم. من به نور دیگر هر روز ښوونځي مکتب ترازم میایم. من دیگه هر روز مکتب میایم. او هیچ وقت غیر حاضری و نخواد کردم و هیچ وقت غیر حاضری نخواد کردم. چی درسونه که درس ها راڅخه از پیش ما پاتی نشی نمانه، یعنی که درس ها از پیش من نمانه، این تیر نشه.
پروسک یعنی پارسال، پروسک کال پارسال چی جمال که جمال هم صنفیش بوده. غیر حاضری کوله میکرد په درسونو به درس ها نپوهیده نمیفهمید. هر روز تری ازش درس ها تیر میشد، یعنی هر روز که او غیر حاضری میکرد ازش درس ها تیر میشد. پس بیا باز پزموینه در امتحان از موینه امتحان در امتحان لیگی نمره واخسته، لیگی کم نمره واخسته گرفت. باز در امتحان چی شد؟ نمره کم گرفت. من هر روز خود کورنۍ دنده کارخانگی سر ترسوم انجام میتم. من هر روز کارخانگی خودم انجام میتم، سر ترسوم انجام میتم. او و لا با پلار و مور پدر و مادر په کارونو در کارها مرسته کوم کمک میکنم و با پدر و مادر در کارها کمک میکنم. موږ باید له مور او پلار سره په کارونو کې مرسته وکړو، باید در کارها همراهشان کمک بکنیم. دا این که دیر بسیار خوب کار است. این خوب بسیار کار خوب است. من هم پکورکی در خانه کار میکنم. من هم در خانه کار میکنم. هر زدکونکی، هر شاگرد که اگر هلک وی بچه باشه او که و اگر انجلی وی دختر باشه باید با خود مور و پلار سره با پدر و مادر خود چی کولای شي که میتونه، یعنی از وس و توانش پوره هسته مرسته وکړي کمک وکړي. یعنی هر شاگرد بچه باشه درختر باشه مطابق وس و توان خود همراه پدر و مادر خود باید کمک کنند. زدکونکي باید لوست درس ووایي بخوانند، هم درس بخوانند او هم کورنۍ دنده کارخانگی ولیکی بنویسند. او کلچی و وقتی که وزگار یعنی بیکار شوند و وقتی که بیکار شوند بیا د مور او پلار سره باز همراه پدر و مادر مرسته وکړي کمک کنند. خب این بود محاوره که تمام شد. در پایین براتون چی گفته؟ میگه زدکونکي دی لاندې عبارتونه شاگردان عبارتهای زیل را په خپلو کتابچو کې جوړ کړي او بیا د هغوی سم شکل په ټولګي کې ووایي. کلمات را به ترتیب داده، درسته؟ کلمات را چی داده؟ به ترتیب نداده، به ترتیب داده، جدول داده. شما این رو بگیرید به ترتیب بسازین و باز چی کنین؟ برای من روان بکنین یا در کامنت نوشته کنین. ښوونځی مکتب دی است پوهی دانش زدکړې آموزش لپاره برای کلی جای قشنگ. چی میگیم؟ در فارسی مکتب جای زیبای برای آموختن علم است. شما در پشتو بزرگ جا به جا بکنید. ښوونځی مکتب په زړه پورې دلچسب د زده کړې آموختن لپاره برای جای است. خب مکتب جای دلچسب برای آموختن هست. در پشتو چی میشه؟ شما ترتیب بکنید. دا اوس موږ او د تاسو لوستی بود درس ما و شما. نن موږ او تاسو راغلو امروز ما و شما آمدیم د حضرت عمر په هکله مو درس ولوستل. در مورد حضرت عمر درس خواندیم. دا چې حضرت عمر دویم خلیفه و، خلیفه دوم بود. د پلار نوم یې خطاب و، نام پدرش خطاب بود. لقب یې فاروق و، لقبش فاروق بود. حضرت محمد دا لقب ورکړی و، لقب حضرت محمد برش داده بود. د هجرت په 14 کال خلیفه شو او په 23 کال باندې وفات شو، یعنی شهید شو. البته د ابو لولو لخوا د حق او عدالت طرفدار و. دولتي دفترونه یې جوړ کړ او بیت المال یې هم تأسیس کړ. بیا راغلو فعالیتونه مو کار کړ چې تاسو خپل پیژندګلوي ماته را لیږلی سي، معرفیتونه بریم روان کرده میتونین او تمرین حلولی سي. دلته هم محاوره و یا خبرې اترې وي چې د زده کوونکو د کار په هکله وي یا هم د درس ویلو په هکله وي، در مورد کار و یا هم درس خواندن دانش آموزا بود. نو تاسو ویډیو مکمله وګورئ، درس زده کړئ. که چیرته پوښتنه لرئ بیا کولی سئ چې له ما څخه یې وپوښتئ. تر بل وخته چې بیا راځم تاسو ته بله ویډیو چمتو کوم. تاسو په پاک څښتن تعالی سپارم. ښه وخت.